بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مسور ته پنځه پنځه کې نن لرو بوک مارک. زه راغلم لیکنه مې کړې مثلا کتاب مو ولیکئ. په دا کتاب کې غواړئ چې ته ځایونه چش کې نښاني کړئ په نښه کې. مثلا دا نوټ دی تاسې وایاست رالې ورځ تر دې ځایه پورې وویل دا ساحه دې انتخاب کړله راپسې به بوک مارک باندې به کلیک وکړئ. اوس دغه ساحه چې ته په نښه کوې د چش په نامه په نښه کوې اے بي سی ورکوې که یو دوه درې حساب وکړئ. زه راځم دا د ای په نامه کوم صحیح دی اډ بیا کوئ. اوس راځئ بل ورځ د کتاب مطالعه کوئ د دې ځای پورې مطالعه کوئ. راځئ دا به زه بیا په نښه کوئ بوک مارک. دې ته چې بوک مارک وي دې ته به د سی نوم ورکړو صحیح دی دا به اډ کړئ. اوس راځئ بل ورځ تر دې ځایه پورې ولې بوک مارک مثلا رالې مطالعه دې وکړه تر دې ځایه پورې. اوس دا غواړي چې په نښه کړي انتخاب دې کړئ بوک مارک باندې به کلیک وکړئ دې ته به د بي نوم ورکړو. اوس به راسي اډ دا چې کله اډ کړه اوس ته غواړي چې د اول ورځ درس ته ولاړ سي تر کوم ځای پورې ما اول ورځ مطالعه وکړله نو بیا به راسي بوک مارک باندې به کلیک وکړئ ای به انتخاب کړئ. موږ ای انتخاب کړو نه دا به چش کې ګو ټو بیا کړئ ما تر دا ځای پورې تا مطالعه کړه تر کوم ځای پورې تر دا ځای پورې. راځئ بله ورځ د بي بوک مارک دلته د سی بوک مارک دوم ورځ موږ انتخاب ګو ټو بیا کړئ دا دوم ورځ درېیمې ورځ ته ځئ ګو ټو صحیح شو دا دې لپاره اوس نو دغه بوک مارکونه چې موږ کړي دي په کوم ډول تاسو تنظیموئ د نوم په اساس که د لوکیشن. اوس دغه چې د نوم په اساس دی اوس وګورئ موږ اول ای بوک مارک وروسته بي سی بوک مارک راوستي نه خو د بي بوک مارک مخکې تر سی راوستلو دا د نیم په اساس د نوم په اساس خو ته هم د لوکیشن په اساس یا که د موقعیت دا چا موقعیت مخکې و هغه مخکې راغله که وروسته راغله. اوس وګورئ ای سی بي صحیح شو دا د موقعیت په ډول. او بل هایډن بوک مارک بیا بوک مارکونه تاسو ښیي چې هغه شي پټي. مثلا زه راځم داسې بوک مارک جوړوم لکه موږ چې د ډاکومنټ سره جوړوئ دلته لکه لیک چې موږ جوړوئ نه هغه هم بوک مارک راځي بوټو اف. اوس راځم په دې سره چې جوړوم لینک جوړوم چې په دې ځای کله کلیک وکړم د صفحې سر ته به ولاړ شي د ټول نوټ سر ته هایپر لینک باندې به کلیک وکړئ رابسې پلیس ان دیس ډاکومنټ ګورئ بوک مارک دغه سره دې سره هم جوړولی شي. اوس راځم ټاپ اپ د ډاکومنټ اوکې وکړئ دې باندې چې کله کلیک وکړئ چیرې دی وړئ ډاکومنټ سر ته. اوس نو دغه بوک مارک چې دی پټ دی صحیح ته غواړې چې ووینې هایډن بوک مارک وګورئ ټاپ یې اضافه شو. اوس چیرې یم مثلا راځم دلته دې پای غواړم چې سر ته ولاړ شم بوک مارک د لارې هم کتلی شي دغه چې دی پټ دی ګوټو ولاړې که نه ولاړې که غواړې چې بېرته یې پټ کړې بېرته پټ شو که غواړې چې ډیلیټ یې کړې دا بوک مارک ډیلیټ دا هم ډیلیټ هغه ډیلیټ شو. اوس بیا هایډن بوک مارکونه نشته صحیح شو. اوس وګورئ د دې سره به لینک کړي هلته بوک مارک سپریټ شو. بل لرو کراس ریفرنس متقابل ارتباط جوړول. اوس موږ سره هیډینګونه شته که هیډینګ یې مثلا که بوک مارک دا اوس تاسې وویل پوټ نوټ نوټ تاسې وایاست ایکویشن هم تاسې نه ویل تاسې وایاست بوک مارک سره غواړم متقابل ارتباط جوړ کړم څنګه زه ورته هم د ای بوک مارک ته زه ولاړ شم د بوک مارکونو چې دي خو دغه لارې تاسې کولی شئ چې ولاړ شئ بوک مارک. اوس راځم په دې صفحه کې چې کله ورته هم به دا لیکنه چې مو کلیک وکړئ یا خپله دې تاسې راوړي د دې لارې کولی شئ دلته لینک انسرټ کړئ لینک یې راوړي. مثلا زه دلته کلیک کوم کنټرول ال چې چپه طرف ته راسي بوک مارک په کلیک کوم بوک مارک نه کراس ریفرنس. اوس ورته هم د ای بوک مارک راکړه چې غواړم هلته ولاړ شم نو چش راسي د بوک مارک خپله بوک مارک ټکس راسي چې موږ ساحه انتخاب کړې د هغه راسي د صفحې نمبر راسي د پاراګراف نمبر راسي پاراګراف نمبر نو کنټکسټ راسي که فول کنټکسټ پوره معلومات لږ معلومات او که لوړ که لاندې راسي. زه ورته هم څنګه وکړه خپله دغه خط راته راکړئ انزرټ یې خط یې راغلی دا خو د ای بوک مارک دی بس چې کلیک ورباندې وکړې لینک ورسره لري هلته دی بیا یې ګوره یو ارتباط مو جوړ کړی د بوک مارک سره. اوس څنګه دغه بوک مارک دی د ای بوک مارک غواړم د پاراګراف صفحې نمبر سپو کې بیا به د لیک ته نمبر ورکړو راپسې لاین نمبر پیج نمبر صفحې ته به هم نمبر ورکړو مثلا دا نمبر مې انتخاب کړئ او ریفرنس کې لی آوټ په دې کې به د لاین نمبر هم ورته ورکړو. کله به دا کلوز کړو اوس دا نمبر راغلی څنګه اوس د ای بوک
مارک دا خو په یو ډول راوي صرف یو نوم رالی نه. اوس غواړم چې د پاراګراف نمبر سره راسي نو انسرټ ته به راسي کراس ریفرنس دلته به راسي پیج نمبر صفحه نمبر انسرټ اوس هم څه پکې دي په دوه مصباح دي موقعیت هم درکوي ته انټرو غواړم چې پاراګراف نمبر راسي انسرټ اوس هم پاراګراف دی صفر پاراګراف نمبر نه لري موږ پاراګراف ته نمبر نه درکړو نو څه وکړو کنټرول ا دلته به راسو یو نمبر ورته اوس ور پاراګراف ته نمبر را اوس ورته سم پاراګراف ته اوس بلی هم لینک درکې هم دا پاراګراف د شکل باندې کې بس پاراګراف ته وي انسرټ کراس ریفرنس ګورل به راسي پاراګراف نمبر انتخاب انسرټ سم دی دیارلسم راب سو به ګورم دیارلسم پاراګراف ته وینې سمېل راغل ګور دا اساس دیارلسم پاراګراف دوم صفحه کراس ریفرنس کلیک کو بل ورته څنګه وکړم فل کانټیکس راکا دا ډول دی پرو لږ معلومات نشي فل کانټیکس هغه نو کانټیکس دا فل کانټیکس بل ورته څنګه وکړم دلته به انټرو دا راته چې دا بوک مارک لوړ دی کله او زرا سم انسرټ کوم چیر دی لوړ چیر زرا سم په واله سپک انسرټ کوم چیر به لاندې وسوګره الفا باور له باور لوړ کراس ریفرنس ابا اوس انسرټ چی دی بیلو لاندې نو دا د متقابل ارتباط دا تاسو کولای شئ د هیډینګ سره هم جوړ کړئ تاسو ولې دی عنوان دی کولای شئ چې دا لارې هم لاړ شي ټیبل اف کنټنټس ولري او کله دې لارې کولای شئ ارتباط جوړ کړئ سری هیډینګ راوي کلیک وکړئ هیډینګ ته دی فوټ نوټ دا شان تاسو واسطه نه دی ویل دا غس خورسته لرو کمنټ چې کله کلیک وکړئ دا کمنټ راځي لکه تاسو مثلا فیسبوک کې دی کمنټ نه نظر ورکوي دا نور تاسو چاته کړ دی اوس هغه خپل کتل دا نو ځین لواتونه باندې کمنټونه کړی مثلا څنګه تا وایي دا دغه اند یا مثلا also د دې پر ځای چې استعمال کړو کمنټ لپاره ځه یوز here to دلته to استعمال مثلا راځي بل هدايه کړی دی کمنټ کړی دی چې کړی ښه مثلا زه لیکم ان did څه بدل دا نور ارقام کمنټون تاسو کړی دا په چاپ کې سره ځکه کنټریبیوشن ور په چاپ کې تاسو نه راوستل نو بیاولته په پرنټ سټینګ کې نو مارک اپ انتخاب اوس ور په چاپ کې راځي غواړئ په چاپ کې راځي نه دلته براسي مارک اپ پرنټ مارک اپ اوس په چاپ کې تاسو دې لپاره استفاده کوئ د یو چا نظر لپاره ټول څه ورسته ایستم کې دا به تاسو وایي په دلته سب کمنټ الته ټول اپشن واجب ټول نه کمنټ راځي کمنټ انسرټ بل هیډینګ هیډر یا هیډینګ دا عنوان ته وایي اوس موږ دغه چې د نوٹ دی عنوان نه لري غواړي چې عنوان ورکړي او پټر به خپل لاندې سپې په پای کې کته چې لري کتابو کې راغلي مثلا لیکوال خپل نوم لیکلی چې دا لیکلی یا نور معلومات یا د کتاب نوم راغلی نه دا پټر د سپې پای ته وایي او هیډر چې دی د سپې سر ته وایي زه غواړم چې دغه چپټر ته عنوان ورکړم دلته به کلیک وکړئ اډ هیډر یو خدای د هیډر ډولونه دي د لیسته کوم څه د څخه استفاده وکړئ خپل په خوښه مرته ورکړئ اوس راځم ورته څنګه وکړم په دې کې صفحه نمبر راځي ور دی وایي صفحه نمبر دی په داسې وایي صفحه نمبر ډاکومنت ټایټل هغه ورسته ورکوي نه استه دې کې وایي صفحه نمبر مثلا زه راځم د سپې انتخاب چې دواړه شامل شي راوسو دا امین وانستا صفحه نمبر کنو هغه ورسته ورته ورکوم اوس نسته نه خپل به څه کو دا به ستو کو ریفرنس کې به لیاوټ لین نمبر به هم است او سیس اوس ورته تاسو کله عنوان راځوي دا هیډر د عنوان کې صفحه نمبر ورسته په سری دلته به کلیک وکړئ عنوان ورته ځکه مثلا زه لیکم انګلیش دا غواړم تاسو په پراپرټیز کې اضافه کړئ هغه اتومات راځي ورسره کني نو به ورسته لیکي مثلا زه راځم دا مجبور ته ورکړئ پراپرټیز کې اضافه کوم
راوسي پراپرټیز اډوانس په دې کې به سمری کې ګورې موږ چالت ورکړي تر او ځای نوازه د لیته غیرم تاسو مخکې دلته ورکړي به وروسته په نور زه لیکم کمپیوټر هارډویر لرنینګ راځي سبجیکټ وکړئ کوم مضمون د کمپیوټر دی نور شیان تاسو کولی اتر لیکوال څوک دغه هم کول کېږي بل دلته کلیک اوس زه راځم دلته یو ډول انتخاب د هیډر کې که د دې لارې زر کې ګوره هیډر فوټر ټولز کې بیا ډیزاین منیو د سره تعلق کېږي نو دا موږ تاسو ډیزاین منیو وایي که د دغه لارې راسي فرق نه کوي اوس زه راځم ډیزاین ته د دې کلیک به وکړو یو ډول به انتخاب کړو دا ډول ګوره عنوان خپل راغلی هلته چې تاسو ورکړئ بیا هلته خپل راسي اوس که تاسې صرف غواړئ دلته ولاړ شئ په دغه هیډر څخه استفاده ونه کړئ یعنې کې یو ډول انتخاب نه کړئ غواړئ چې څه ته ولاړ شئ هیډر ته ولاړ شئ دوباره به صرف کلیک وکړئ پر دې باندې هیډر ته ځئ خپل خوښ به یې راوتولی اوس نو دا هیډر چې دی دا جوړ شوی دی ستا کول چې استفاده ځینې وکړئ که نو د انټرنټ څخه هم راخیستلی شئ مور هیډرز برامافیس.com او ایډیټ هیډر خپله په دغه هیډر کې څه کول ایډیټ کول اوس زه راغلم دلته مې هیډر ورکړئ عنوان دا کلوزوم اوس غواړم چې ایډیټ پکښې وکړم انسرټ هیډر ته به راسئ ایډیټ هیډر ورې هلته بل دلته کلیک وکړو ریموو هیډر دا ما چې ما ورکړی دی هغه ایسته ایسته بل لرو دغه څخه وروسته سیو سلیکشن ټو هیډرز ګالري اوس زه راغلم یو عنوان ته جوړوي بیا پکې ثبتوي نو څنګه به وکړې خپل په خوښه عنوان جوړوي بل چې د کلیک وکړې زه راځم دا ډول انتخاب په دې کې وګوره دا داسې په ټکسټ بکسو کې جوړ شوی دا یو انتخاب هم بولډوم مې مثلا د صفحې نمبر دی ټالیک به ایست وکړو لږ به سایز ورته غټ کړم په دا ډول دی او رنګ به یې څنګه رنګ کړو رنګ داسې تور رنګ کړو دغه اندازه به لږ غټ وکړو چې د یو راسي بل دا شیفت یې څنګه رنګ وکړئ شیفت جلا انتخاب که راسه فارمټ پکچر ټولز ډرایوینګ ټولز ګورې ساده رنګ دی کنټرول زیډ دلته به راسي فیل بیا داسې به ځي هغه چې رنګ یې ورکړی دی دا جلا جلا جوړ شوی دلته به کلیک کنټرول زیډ فارمټ ته به راسو پکچر باندې افیکټس باندې به پکچر باندې دا چې دی په داسې شکل راځي اوس دا تا جوړ کړئ غواړئ چې ثبت کړئ کنټرول یې دلته ووایه په دې هیډر کې راوسې ډیزاین هیډر ګورې دا فعاله شوی دا به سیو سلیکشن کوي چې نو ورکوي نیو او اوکې کوي نو دا بیخي ایسته کړه او اوس دې بل وخت پکار ده چې کلیک وکړې راپسې پای ته نیو باندې به کلیک وکړې ستا هیډر به راسي دا خو موږ په هغه هیډر کې مو څه وکړل ایډیټ هم پکښې وکړي نه اوس غواړئ چې خپل په خوښه جوړ کړې شیپونه خو تاسې ویلي په انزرټ کې نه د شیپ څخه کار اخلم مثلا زه راځم یو هیډر جوړوم دا دلته به یو شیپ راوړو انزرټ زه دا شیپ لاب داسې وکړو دا کې مې ټول وایسته انزرټ اوس به راسو مخکې هاخوا یې ساحه اضافه وسوي اوس به ډیزاین کړو دغه چې مو کله راویستله اوس به څنګه وکړئ دا به دې خواته راوړم دا شیپ د هغه څخه به کاپي وباسئ دې شیپ ته بیا څنګه رنګ وکړئ راځئ رنګ انتخاب کړئ فیل ته مثلا دا رنګ انتخاب بیا کاپي ځینې باسئ راځئ بل رنګ ورکړئ مثلا داسې یا به داسې رنګ صحیح دی اوس دا شیپونه څنګه وکړئ یو ټکسټ باکس ته یې وراچوه ګروپ ته یې وراچوه دلته به راسئ ګروپ دې شیپ څخه به کاپي وباسئ کنټرول سی کنټرول وي چې ټول شیپونه پکښې دا به دې خواته راوړم اوس به راسئ یو بټنان به منظم
صحیح په دا ډول اوس چې کله راوستل دا شپونه اوس څنګه کوي صفحه نمبر سره راوړي دلته به راسو په انسرټ کې به یو ډول انتخاب ورسي په دې فارمټو کې مې سپارښتنه کوله مثلا دا ډول زه راوړم هغه یې ایسته کړل نو څنګه به وکړو کنټرول زیډ دلته به راسو کنټرول ایکس دا به پلار واخلو صحیح اوس راسي غواړم صفحه نمبر ورکړم ګوره هغه ایسته شو اوس به راسي کنټرول وي اوس بیا راځي صفحه نمبر مخکې راوي بیا دا نه ایسته کېږي کنټرول وي بټنان به منظم کړي چې دا اسنه منظم وي د سکایپي باسم کنټرول وی کنټرول سی کنټرول وی دا بیرته داسې وګرځوي اوس به راځي دا به دې خواته اوس به په داسې به وګرځو مثلا په دا ډول صحیح دی اوس دغه نمبر څنګه فارمټ شو دا یو نه دی چې لیکلی دا خو پیج نمبر چې موږ راوړو راځي سایز ورته غټ کړم او دلته راسي بل ډول ورته انتخاب کړم فارمټ مثلا په دا ډول بیخي بل رقم دلته به راسو مثلا دا ډول دا ډول او څنګه وکړل د کنټرول یو چې دا ټول شپون انتخاب سي پټر باندې به کلیک وکړئ دا به ثبت کړئ مثلا نیو ټو په نامه به ثبت اوس دا بیخي ایسته کلیک وکړئ پای ته راسئ نیو ټو باندې کلیک وکړئ هغه اوس وګورئ دا هیډر چې بیا تاسې راغلی په ټولسو پکې دغسې راځي ټولسو په ډیزاین څنګه دی د هیډر دا هغسې ډول دی دا ولسوي مطابق چې کله چاپی په چاپ کې بیا څنګه راځي دغسې چې موږ ډیزاین کړی دی دا ګوره غیر منظم دا ولې دا اضافه ساحه چې سره راغله هلته به یې منظم کړي اوس څنګه وکړي دا ولې سفید چې منظم کړي دا شپونه په ټولو څپکو بیا دغسې راځي بیا به تاسې وګورئ چې په چاپ کې نه راتللی داسې دا چې ماش دې خواته راغله راځو هیډر ته بل د هغه څخه وروسته لرو فوټر بیا د صفحې په پای کې راځي هم دغسې دلته چې کله کلیک وکړئ په فوټر کې هم تاسې کولی شئ چې حساب راولئ حساب مثلا صفحه نمبر راولم په دا ډول وګورئ د ساده چوکاټ راغلی که صفحه نمبر راولئ ته کلیک وکړئ یو ډول به انتخاب کړئ دا ډول ویناستئ 1 of 10 یعنې څو لس صفحې د لسو څومره صفحه وه دوم اوله او پیج 3 of 10 د لسو څخه درېیمه صفحه په دا ډول هم راوړلی شئ که چیرې تاسې غواړئ چې خپل د انټرنیټ څخه راواخلئ بیا د دې لارې او کوم په ایډیټ کې ایډیټ کوئ بیا د دې لارې ایډیټ کولی شئ اوس راځم دا کلوزم لکه موږ چې فوټر ته راغلو دلته به کلیک وکړئ هیډر ته فوټر باندې به کلیک وکړئ رابسي ایډیټ فوټر او که غواړئ چې دا فوټر بیخي ایسته کړئ ریموو فوټر فوټر هم په دغه ډول کولی شئ خپل په خوښه ډیزاین کړئ او ثبت کړئ د هغه څخه وروسته لرو پیج نمبر دا د صفحې لپاره نمبرونه دي اول لرو ټاپ اف پیج د صفحې په سر کې د نمبر ډولونه دي د صفحې په سر کې نمبر په کم ډول راولي هر ډول چې مو انتخاب کړئ که چیرې مو دا انتخاب کړئ بیا هیډر نه راځي یا به دا استفاده کړئ یا به هیډر یا فوټر اوس راځم په دا ډول راوړم اوس وګورئ هیډر راځي یا نه راځي په ټول سپیک په دغه شکل راځي بل لرو ټاپ اف پیج دا ټول ډولونه دي کولی شئ انټرنیټ څخه هم نور راواخلئ او ثبت یې هم کړئ خپل په خوښه بټم اف پیج دا به صفحې په چیرې راځي په پای کې راځي په دې کې یو ډول انتخاب دی مثلا داسې شي صفحې په پای کې او بل دلته کلیک کوو پیج مارجن د مارجن په ساحه کې چپل لاندې کوم طرف دا خواته ویناستئ دا د مارجن ساحه او بل کرنټ پوزیشن په دا اوسني ساحه کې زار ځای دلته ولاړ یم مثلا په منځ کې زه به دا اپلای ایسته کړم
اوس راځم منځ ته راځم بیت بیا کرنټ شوی پوزیشن چیرې راغلی په منځ کې که چپه طرف ته وي چپه که رسته ورسته او بل لرو فارمټ نمبر دلته که چیرې موږ تاسې حساب راغلو هغه څه شي راځي حساب راځي نه دا کولی شي چې الفبات یې واړئ پښتو انګلیسي یا بله ژبه دلته چې مو کلیک وکړئ اوس دا غواړم چې الفبا راوړم پیج باندې به کلیک وکړئ فارمټ پیج نمبر الفبا انتخاب کې اوکې بیا څه کېږي